الو ورقانو یلکه دا ګوپین سخت کته پورته کې یار والله چې بدورله کې نه دې مړ کړم یار بس نه کنه یو څو ګوپیان دي خط کوم نو بیا د مولې بار تو کاګه منو ډوډۍ راوړم شاګرده کداړه دې نور تنگ کنه والله چې چټي کوم دي پاسه دا کاسه والو تلکاری راوړه تلکاری او نه کرا سونه خوراک کې دا تاسو سموسه او چیو نه والا اخو دې اوس ولر لس منټه نه کیږي بیا وګی شوی شابه زرکه کنه تلکاری راوړه کنه ډېر خبره مکو دا ټیپر د باندې دنګو مکونه شابه کنه مدا دې نه کلاړه مکنه یار ته په غپم نه پیږي دا تا کاسه را لما ودار بلا بچی څه شو لا ولې تادی کوله اوس په دا یخشي ماته پته ولګی دا مړه لاسونه مینځل یار نیکه ګته مې شاګرد ویم دی لاسونو کې مې پاره کولی ګنټه دې په لاسونو مې تېره کړه ولا خوره یخیږي بسم الله ولا برکت الله ډېره ترسکونه ده ها وا رشید تلکاري کوالټي ده پکې ها السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر دې راځه وټې وخوره که دا راغې که نه نو بیا به ته پاسې وله اوبه څکي اوبه څکي وله وسکه سوري برادر خفه نشي یار تا ته پته نشته چې زه څوک یم څوک مشره چې تار څوک ما خو نه معذرت وکړه که نه یم خفه نشي یار منوره سره به شی جیله کله راغلی پرون راغلی ما او شل مړي مې کړي شل او یو ویشتم پسې مروتی ما که د یو ویشتم څه ویل نو دا م وجنمه السلام علیکم ایسے چور صاحب څنګه نن ساده کپړو کې راوتېستی ایسے چور صاحب خفه نه شي دا خو کلي کې په غولخور باندې مشهور دی او قسم په خدای کې شل مچان هم وجلي دي او ما له پوندو نه وپېژنده ماما دا رسه شته بچې اپ نامم در سره یو شل ډبي اوس خلاص شول نو دا به بل دوکان کې میلو نشي دا تا له چا نه واغشتو تا خو یو سړي په روانه کې راکړه او پته ونه لګېده شاته مې ورته ډېر وکتل خو بیا نو دا څه بلا وه پیرې څه والله کې پیساب پیښ شوم نو خو زه ورګه بل چا سره ګورم السلام علیکم رورا وعلیکم سلام په خیر علي خیر شه یاره ملګري دا اپ نامم دا تا ما دلته لاس کې راکړه که نه نو دا تا کوم ځای اخیستی دی زه خو دې پسې ډېر وګرځېدم یو دوکاندار سم نشته دا راته ووایه چې دا زما اجره راته چا وښوده دا خو په تپوس رالم او ولې غلط مې کار مې وکړه که ولې ښه دې وکړل خو راځه چې کارخانه درته وښیم راځه دا کارخانه ده اوس مې سم ځای ته راوستې دلته واخله که نه بس دا ټیک ده دې ځای نه به ځان سره سم مړی ژوندی وکړم خواښې کره به مې یو سمه یو شل ډبي راغله دقه شی دا ځای ټیک دی که نه السلام علیکم نیکا وعلیکم السلام یرو کې دا اپ نامم دا خو ډېر خشته خوند کې او کومه ذایقه ده پکې او چې کوم دوکان ته ورځم هغې کې داني دا ولې یاره جی ما نه خو دوکانداران دا ډیلي وړي خو کېدای شي هغوی سره ختمیږي خو داسې کار وکړه چې یو 200 ډبي راکړه ګاونډیانو له به م ورکړم او خواښې کره به م ځان سره یو سمه ولې زما خواښې ستا خواښې به خپل کار کوي
السلام علیکم کیسر خان. وعلیکم السلام، په خیر علي کېنه که نه؟ کیسر ناست نیم راغلی. پلار دې ټول ورځ په سپینه ږیره باندې په ټوکې لګي او ته کله چرګان جنګي او کله څه کوې او کله څه کوې. ته مهرباني وکړه پلار سره چې ته کار مار کوه په ټوکې دوا ورته کوي. مړه هر سړی راته وایي پلار دې په ټوکې کار کوي او پلار دې په ټوکې کار کوي. ما خو شل ځل ورته نصیحت وکړه چې داجي دا کار مه کوه پرې په ټوکې چې په خپل یې کوي زه پې څه وکړمه. د خدای بنده دا کار چې تاسو په خپله باندې کوئ نو هغه به ولې کوو. د دې نصیحت له لاسه زه د کوره راتښتېدلی یم چې کوم یو په مخه راځې پلار دې په ټوکې کار کوي او پلار دې مړه چې ته خپل کار کوې که نه سړیه. ټیک ده ټیک ده، نن سبا چاته نصیحت هم نشي کولی، زمانه خپل کار کوه. السلام علیکم قیصر خان. وعلیکم السلام، په خیر علي. طبیعت دې ښه دی؟ خیر ماما څنګه؟ خیر دی. د خدای مسلمانه پلار دې په سپینه ږیره باندې لګي په پټو کې کار کوي او ته لوپرې کې کله چرګان جنګې کله یو ځای کې دې په لوپرې کې لم کله د مرزانو په ځای کې ولیم. د خدای مسلمان لږ په هغه باندې رحم وکړه، هغه په سپینه ږیره باندې کار کوي. مړه تا خو ډېر بد حال لاغشتی دی. یاره ماما تبو برباد هم کم ګولډې هم راله پرې پټو باندې پیل کړي. پلار هم پټو کې کار کوي، پلار نو چې کار نه کوي نو موږ به څه خورو؟ بچې اوس کمزورې دی که نه، اوس په تاسو کار کوئ. ټول عمر د هغو کړله، اوس په تاسو کار کوئ. ښه ټیک ته ټیک ته ماما شروع به کړو. چیس کې او که نه بچې کودرې وي څه وبېس کړو که نه. نه نه مسکه رنګ خرابوي او الریډي خو تاسې هم سم را ناټونګې مړه. ها بچې د راټونګه لکه چې ډېر سپین و. وایي سمه 14مې سپوږمۍ وه چې پخوا و بجلي لاړه خلکو بوجرې ته راویسته ځان ته به پرې رڼا کوله. ښځه بچې د نن نه پس مې چای بنده کړه چې رنګ مې تور نه شي. کیسریا پلار دې په پټو کې کار کوي، په دې سپینه ږیره لګی دی او ته خوشی تشه ګرځې، کار مار دې نشته او پلار دې په دې سپینه ږیره لګی دی کار کوي. شیخه ته که څه وایې ته هم ووایه که نه په یو ځل. دا خبره خو ما هم درته کوله، زه چې درته څه ویلې. خدای خبر چې دی پلار مې تاسو له کوم خواږه درکړي دي. ټول سړي د هغه په اړه ښي او زما په اړه کړو چا خبره ونه کړه. زه بس باقي خبرې م ختمې کړې لاړم ده نه. داجي راځه نور به ته په ټوکې کار نه کوې که ښی دی. یا الله شکر دی چې زوی مې نیکمله شو، ولې باقي کار په پټو کې ته کې؟ نه داجي د پټو نه مې خلاص کې ټول پټي مې نه خرڅ کړل. وای زویه زما د پلار نکاحو کې ټول خرڅ کړل. دا دې څه وکړل؟ داجي بس دې پاڅه، زه دې بازار ته ځم لږه سودا راوړم، سبا نه بل سبا روژه ده. ګوره بیا یو په ډبل هغوی خرڅوي او بس اوس په چانس وومه ارزانه بیا ترې والمه. او بچې چې د روژې واوري نو د سلو شی بیا په 1500 روپۍ خرڅوي. دا ډېر د بلا بچي دي. وارې دا روژه خو د برکتونو میاشت ده. د آخرت سامان پکې ښه ارزان شي او د دنیا سامان پکې دونه ګران شي چې غریب سړی چې دیاړي والي سوچونه کوي چې خدایه څه پې والمه، ټول خلک پکې پریشانه شي. ښه بس دی که نه، زه بچې بس دی که نه، لکه د مور دې را نړو خوړه بس دی که نه. مور دې هم ډېرې خبرې کوي او ته هم ډېرې خبرې کوې. داجي سبا نه بل سبا اقالاله روژه ده او 15 کاله شو چې تا مې د تره تپوس ونه کو نه ما ورپرېږدې. که زه ورځم نو ته ما ته وایې که تره لرې ورغلې بخلې مې نه، نو په خپله هم نه ورځې تپوس یې نه کوې او ما هم نه ورپرېږدې. حدیثو کې راځي نبي علیه السلام ارشاد مبارک دی وی کوم انسان چې رشته پرېږدي وي دی به جنت ته نه داخلېږي. نو ګوره چې کار دی چې اقالاله روژه ده، راځه چې دې تره له مې ورشو چې دا ستاسو ورور ولي بیا پخه کړو. بچې چې تره دې زما تپوس نه کوي نو زه سره ورځم. ګوره داجي هغه تا نه مشر دی، ستا د پلار په درجه کې دی، که ته وله لاړې ثواب به دې وشي دوا به راته کوي. بچې ته زما زوی څه پلار مې نه چې ما ته خبرې کوې. هو داجي ته خو دونه چغې وایې ته به وایږي نه ټیک ټاک کې لایو راغلی، دا خلکه به څه وایي. ګوره ښه خبره نه ده، راځه چې دواړه ورشو او دوا به هم ترې والي او مرګ را روان دي. 2 ورځې زندګي ده، د مرګ نه بعد ګوره هېڅ هم نشته. دقه د خاورو نه را پیدا شو او دې خاورو ته به ځو. راځه داجي چې ورشو. راځه بچې تا خو ما لړه نرې کړ، راځه چې ورشو. 15 کاله مې شول چې دې کټ کې پروت یم او نه مې د وروڼو تپوس وکړو او نه مې د ورورونو تپوس وکړو، ولې آخر ما څه ګناه کړې ده. راځه داجي راځه، شرمېږه مه، راځه دې کې هېڅ هم نشته. راځه داجي راځه. کاکاجي السلام علیکم. وعلیکم السلام وراره په خیر علي. کاکاجي سبا نه بل سبا روژه ده قلاله او پلار مې راوستې دی ته ترې مشر نو تاسو نه جنګ کړی نه جګړو، بس د عمل شن جنګ شروع دی. دی تا کرن راځي او ته د کرن راځي، نو دغه د پلار مې راوستې دي. نو زویه 15 کاله شو چې په شوګر کې زمانه د خپې کټ کړي دي او ستا د پلار زمارو تپوس ونه کړ. ګوره داجي تا ته مو ووایي چې خامخا به څه چلي
ځکه چې کاکاجي خو به زمونږ تپوس کو او تاړو زما د دې تره تپوسونه که مونږ هم ترې منې کړي وروره ما ته والله کې پته وه چې ته به داسې بیماري زه د نفس او شیطان دا نه خراب کړم چې ستا راتلو ته بیخي مجبوره کړم نه را پرېښودم خپله ورورولي په بغض او کینو باندې خرابوی مه نن سبا ټول داسې حالات جوړ شوي دي چې یو د یو په تمه دې مال رانغی او بل د بل په تمه چې دې مال رانغی نو یو بل سره رشتهداري ساتئ رشتهداري خرابوی مه او که دا ویډیو م خوښه شوي نو د ثواب په نیت باندې شیر کړئ ډېره مننه